لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك نو دغه دی خاصی اوس کوي شمه وی وخت جوړ کو وبکی دا د دی هغه دی پریدم مرغی دی السلام علیکم شمس الدین خان جوړ تازه نور لکه کستړی وشي په خیر جوړه قلاری ده او خیر دی څنګه یې دغه دی خیمه دادا مې راته ویلي کنه چې ته ولاړ شي او دغه دی په پټو باندې به وخت جوړ کړي اوبه کښېږده اوبه زه اوبه خو کېښودی نه شم که نه خو زه خیر دی او نورلا ماما ته څنګه د خیر سره سپین څادر یې په سر کړی دی او تسبیح هم د سره لاس کې دي او داسې ده چې شمس الدین وروره چې زه خو د خیره روان یم خو ستا ورور نه یم زه خو ستا نه نه هسې مثال مې ویلې که نه ټول مسلمانان یو د بل ورونه دي که نه زه دې دپاره راتاو شوم ما چې د خیره زه د خیره حج ته روان یم حج ته دا حج ته ځې او حج ته ځم د خیره حج ته نو ما تا سره وړی نه شي نو هغه خو داسې ده چې هر سړی خو تلی هم نه شي که نه هلته خو ډېره خرچه کېږي که نه نه دا خبره خو سمه ده که نه چې ته د خیره سره حج ته روان یې نو په دې شاړو میرو په دې پټو کې څه شی کوي چې را روان یې او ګرځي را ګرځي په دې لاره خو ځکه رالم چې د کار کروندې وخت دی دمه چې ټول کلیوال به په دې دغه کې وګورم پټو کې او ښه دی چې ته مې ولیدي نو ما جیل ته ځو که نه دوا به هم درته وکړم حج ته ځم د خیره مړی نورلا ماما یې داسې کار دی که نه دوا راته ګلمرجان ماما کړې ده هغې ویل زوی ته کومه ته د خیره لاړ شه او ما ته د سره هغې مخ نه ساعت راوړه ساعت بجې به پکې ګورم ساعت په ساعت څه کې دوا به مې ورته کړې وه چې بس ورځ دې ښه شي زما شکر دی ورځ ښه ده ساعت راوړه ساعت د خیر سره ټیم ته به ګورم او په خپل ټیم به پټو ته راوځم اوبهګانې به لګوم ښه زه صحیح ده نو بس عجیبه خلک دي دوا وایي څه کوم وایي ساعت نور لا یا نه ماما تا له به دواګانې کوم د خیره ځه